د ګاونډي هیواد افغانستان پولیس سره پیوست د عیساخیلو جنوبي درې د قیمتي مدنیاتو شخړه د جرګې په کوششونو هواره کړې شوه. کومه شخړه چې د څو کلونو راهیسې روانه وه چې پکې څو واري یو تر بله جګړو کې څو کسان ژوبل شوي هم وو. د څو کلونو راهیسې قیمتي مدنیات بند پراته وو. ستر ښار پېښور کې د قومي جرګې د کوششونو په نتیجه کې د دواړو ډلو ترمنځ کلک تړون وشو. د جرګې مشر نوابزاده نادر منان وایي چې د ډلو مرسته وه ځکه شخړه په اسانه هواره کړې شوه. د ورورولۍ او د اتفاق د دې موږ مننه کوو او زه په خپله د حیثیت د یو مومند قوم مشر احسانمند یم چې د خپلې خاورې دپاره د خیر سوچ وکړو او د میرویس خان هم دا تمه کوو چې دوی چونکې د ټیکداران دي دوی بالته د دغه خاورې او دغه علاقې او دغه خلکو د ترقۍ لپاره هم سوچ کوي. ځان له کاڼې راوړل نه دي نه ځان له ټیکداري ده. پکار دا چې دلته نور داسې کارونه چې د وسې کېږي ترقیاتي کارونه هلته د خلکو پسماندګي ده. هلته چې خلکو کوم لاندې لیول کې دي کوم ضرورتونه وي هلته که یتیمان وي که بیا ځینې غریب خلک وي یا کونډې پکار ده چې دوی د هغوی لپاره یو خاص یو ځان له پیکچ هم ورکړي. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او اتفاق کې خیر دی او موږ دا توقع بیا هم د دې مشرانو نه کوو چې خپل کلی خپل ولس په اتفاق ساتي او ورورولي به قایم او دایم ساتي. په سرحدي سیمه عیساخیل جنوبي دره کې د قیمتي مدنیاتو د شخړې ختمولو سره به د سیمې ولس او حکومت ته د ټیکس په مد کې هم په لکونو روپۍ په لاس راشي. د مومند قبایلي ضلع نه محمد مومند.